مینه څنګه چلې A1 کار کوه ماما څنګه چلې everything is fine لټی روزي نه راکم زیری الوا والا دا پخلی دې ټیک کړی ها A1 ستلاس واچا پټیګه ما ټول را لځه ټوړي دا به حسن دی ګوري ها ماما یې پکې راوړې پلیټ پسو دی دا 400 سپیشل روزي غټه سوغات دا ټیم خپ تازه ملایږي ها مې اسه چې نه یې واده کې خدمت وکړي کنه ډېر سپیشل خلک ها کنه شفاعت درونو خانده سرجی مونږ ته دعا کړې ده کنه خدړنه الله هم بختور کړي نه ژوند ان شاء الله ماشاء الله ما خرابېږي جانانی ماما الله له خسته دویمه مزیداره غونډه منډه ای ډېر غلاله مزیداره لین تولګي ښه روټي جمع کړه چې غواله یو سم غواله روټي راله جمع کې شنوازه پخلی دې صحیح نه نیکه پدویم ځل کې نه ګوره ښه کنه اچھا 400 والے روزي ډېرې مس کولې چې دا وته بیا وخیو اوکې دي حالات بالکل اوکې دي د کلي مسجد یا دریم ځل دی شور مه کوم دې ته ویلی شي احساس خپله کورسۍ په ځای پرېښود او مېلمنو له رالو په یو ګرځي چې روټۍ هم سم وخوړه پدوال هم پکې راولو ګیلې ختمه شي شاپه ده رور د یارانو دوستانو د خیال وساته ته کې واچولې ورې دا کارونه کې دې لیکانو ډېر خدمت وکړو ماشاءالله تر څنګه چلې ولې مخ راچولې ولې مخ راچولې اکبرې یې لږ اکبرې رایم ورسې پکې ښه هغه دوه باباګان اول هغه څونه عرصې پخ کړي دي خو ماشومان هم 400 والو ته ناست خیال یې وته دا مزه کوي کنه دا روجي ها کنه کې یوړې روانیسه ها جلال بھائی څنګه چلے حالات خري د نظر نه شه دوانه رونه فخرول کاکو مبارک شه امين ثم زمونږ د کلي ودونی مزې ته واخلې او بله مین خبره احمد صاحب په ما ډېر ګران دی ځکه دا ډېر اصول پسند سړی دی